د جینۍ د نکاح په وخت د خپل خاوند د دې شرط کې خو چې خاوند هم حیران شو د خاوند چې کوم خاندان هغه هم حیران شو مولانا سي به هم حیران کو او د کلی خلک هم ټول حیران کو جی د جینۍ خپل خاوند د شرط کې خو د خاوند ولا د شرط پوره کو کنه کو خا ډیره عجیبه کہانی ده مکمل رسره وګورئ زمونږ د پاره کې هم ډیر ذات عبرت ده کنه چې د جینۍ وسره سره عجیبه غونډي شرط خو ده کنه چې تاسو به هم ذهن وخوځيږي خا دې شرط به تاسو چرته هم په ژوندۍ کې په نکاح کې نه اوریدل لکه دې جینۍ جنن کې خودلوجي ویډیو را سره مکمل وګورئ د نور ملګرو سره شیر کړئ زما د چینل وسره ضرور سبسکرایب کړئ ملګرو په سواد کې واده وکنه چې هغه واده ډیر په دوم دام سره وشو چې کله د نکاح وخت را کنه جینۍ او الک چې دن یو ځګی راوستل ځکه چې عام تور باندې چې نکاحګانې کیږي کنه نو جینۍ چې دا دغه یا ماما یا وروري د الک د طرف هم دي سيسوږي نو هغه نکاح کیږي او دغه هغه چې دن هغه نکاح په هغه طریقه باندې کیږي او دغه نکاح چې دن نو دا چې دن جینۍ امرا واستو د الک امرا واستو او په یو ځګی باندې کېناول او دی نکاح کوله خو د جینۍ نه تاسو کو کنه چې تعالی په دې جهیز کې صدر کو کنه سره دل در کو پیسې دل در کو خو د جنې و د ویل چې مال به نصر را کوي نه به پیسې را کوي مکمل تور باندې ول زما د خوان نه د خط واخلې کنه چې دا 15 وخت مونږ کوي او دا به چې نو د قران شریف تلاوت کوي او د قزما په دغه کې ولي کوي په جهیز کې د سرو په ځای باندې د پیسو په ځای باندې د قولي کوي او زمانه دی هم د خط واخلې کنه چې زه به هم مونږ کوم 15 وخت او د قران شریف تلاوت وکوم نو چې مولوی سي به هم ډیر ځت حیران کو هغه مولوی سي دا ویل کنه چې ما په ژوند کې داسې نکاح نه دل کنه چې داسې نکاح وشول چې هغه وته وای کنه چې 15 وخت مونږ به زما خاون کوي زما د خاون نه د خط واخله چې دا بیا چې د انکار نه کوي نو خاون وته هم په هغه ټیم کې د خط وکړو چې زما 15 وخت مونږ کوم هغه جنې وته هم د خط وکړو چې ته زما خاون او هغه چې زما هم 15 وخت مونږ کوم کما نشو ما 15 وخت مونږ نه کاو ته مال به هغه ټیم کې بیا طلاق راکمل ګورو ډیره ذات عجیبه واقع راغله په زندګۍ کې به تاسو د شي نکاح نه د لکدا نکاح چې شو دغه ځکه چې خځې خپل خاون ته د سرو په ځای د پیسو په ځای د گاړي په ځای باندې هغه وته وای کنه چې ته 15 وخت مونږ کول دغه زما ډیر شی دي د سرو په ځای باندې دغه زما پوره دي او زمانه هم په خپل وته هم دا خبره وکړه کنه چې زمانه د خط واخلې کما 15 وخت مونږ نه کاوه نو زمانه د پاره هم دغه شرط جی ډیر عجیب کہانی او مال چې تاسو شریک مجي په ژوند کې به تاسو د سې نکاح نه دل خاچي په دې په ژوندۍ کې چرته نکاح دي شوی عام طور باندې خلک په سرو باندې ورانی کې په پیسو باندې ورانی کې چې دومره پیسې وکي یا دومره سره وکي دغه د وجنه ودونه پاتې شوی دي او راشه دلته وګورئ کنه چې صحیح خلک مسلمانې کنه نو هغه خلک پیسو ته نه ګوري خلک چې دنو سرو ته نه ګوري خلک چې دنو په دین باندې صحیح عمل کوي د ویډیو می چې وکړه کنه مال چې تاسو ردا شریک کمایار ډیر زبردست نکاح نو ټول ته مخاصه چې ویډیو د نور ملګرو سره هم شیر کړئ